I have three very brief messages. First of all, CNN شبکې د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې له ایران سره په مذاکراتو کې د داسې تړون چانس ډیر کم دی چې د امریکا د ولسمشر ټول شرطونه پوره کړي. Now is the time for Iran to join us on a path that will complete. دا ارزونه ښیي چې سیاسي خبرې له جدي خنډ سره مخ دي. بل پلوه وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د محدود خو اغېزناک برید امکان ارزوي څو تهران د واشنگټن ټول شرطونو ته غاړه کېږدي. د راپور پر بنسټ ښایي امریکا په لنډو ورځو کې د ایران پوځي اډې او دولتي تاسیسات په نښه کړي. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش خو که ایرانی لوري بیا هم د امریکا غوښتنې ونه مني نو هغه وخت د پراخو بریدونو او د نظام د بدلون سناریو هم مطرح کېدای شي.